کور کې به برکت د جادو نه به الله ساتي، د پیریانو د شر نه به الله ساتي، د شیطان د هر شر نه به الله ساتي، د ټولو مخلوقاتو د شر نه به الله ساتي. د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تجعلوا بیوتکم مقابر، د خپلو کورونه مقبرې مه جوړوئ، څه نه څه تلاوت پکې کوئ. ان الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقره، شیطان د هغه کور نه تښتي په کوم کور کې چې سوره بقره لوستلی کېږي. ډیر برکت والا صورت دی، ډیر برکت والا صورت دی. د خپلو کورونو کې وای، دیرو کې وای، خپلو مجلسونو بیټکونو کې وای. کور کې به برکت، د جادو نه به الله ساتي، د پیریانو د شر نه به الله ساتي، د شیطان د هر شر نه به الله ساتي، د ټولو مخلوقاتو د شر نه به الله ساتي. لکه اوس دې حدیث ته ګوره، امام حاکم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان لکل شیء سناما وسنام القرآن سورة البقره، د هر شي اوچته قوبه ده او د قرآن اوچته قوبه سوره بقره ده. دې دپاره مې حدیث وی وان الشیطان اذا سمع سورة البقره تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقره. شیطان چې کله په یو کور کې سوره بقره واوري د هغه کور نه تښتي. نو سوره بقره وایي. یو سړی دا وایي چې روزانه د دې ختمول خو ګران دي، دا خو تقریبا 2.5 سپارې ده. نه ختموی به روزانه، څوک یې ختمولی شي خو ډېره ښه ده. څوک د قرآن قاري دی، زباني ورته یاده ده، د هغې دپاره خو ډېره ښه ده. خو که څوک یې ختمولی نه شي نو لږه لږه یې وایه په ترتیب، او چې ختمه شي سوره بقره ختمه شي بیا یې شروع کړه. ختمه شوه سوره بقره ختمه شي بیا یې شروع کړه او بیا یې شروع کړه او بیا یې شروع په مخه، چې کور کې په مخه ویلی کېږي. خپلو وړو ته ووایي، خپلو ښځو او بیبیانو ته ووایي، مشرانو او کشرانو ته ووایي چې کور کې د سوره بقرې څه نه څه حصه همیشه لوستلی کېږي.